یا الله نن د غټ اختر ورځ ده او ورکال خپلو بچو ته په دروغه وایم چې په دې اختر کې به لاله وکړم په دې بل اختر کې به قرباني وکړو او چې اختر راشي نو خدای بیا ما سره نه پیسې روکه دې دا غریبي شي زم دې خپل بچي ته به دروغ ووایم څه به کوم نور اختر دې مبارک شه بچې ستا دې مبارک شي حیاته هلکانو له قربانۍ غوښه کور ته راوړې ده که نه او د الله ټوله غوښه مې کور ته راوړې ده داسې چل وکړو چې کمپیوټر مې نوې راوړې دی که نه نیمه غوښه به یې د هغې کې ګیري او ناظم صاحب له به ته لږه غوښه ویسي هلته عدنان استاد له به ته یې وسي ځکه چې هغې مغه واده نه زمونږ ډېر خیال ساتلی و که نه نو هغې له به هم غوښه وسي صحیح ده لاله ته څه کوې ټول د غټو خلکو خیال ساتي نیمه به برج کې دی نیمه یو خاندان نیمه بل خاندان دا غریبانان به څه کوي د دې غریبانانو په ټول کال کې دا یو ورځ وي ته نن هم د دې خیال نه ساتې ته دا خبرې پرېږدوه دا غریبانان د چا غوښه نه راځي تا ته چې ما څه ووایي ته بس همدغه وکړه صحیح ده لاله الیکشن ته څه ولاړ دی چې د قربانۍ په غوښه کې خپله و پردی کوي دا خلک څه کوي او دا موږ څه کوو د خلکو پلاران یې څه سوله نه کوي زموږ پلار دی هېڅ یې مرله ونه کړو د اختر دې ورځې ته وګوره او زموږ د شلېدلو جامو ته وګوره مړه دا سال دی سړیه لرې که مړه سړیه ساري څه بچې اختر دې مبارک شه ستا دې مبارک شي مړه دا حاجي سا اختر دی خو دا خلک څه کوي دا موږ څه کوو د خلکو دې خال ته وګوره مړه زموږ دې خال ته وګوره شلېدلې جامې مچولي مړه دا جي ګوره چې په ځوانۍ کې د څه کارونه کړي دي داسې څه جواري دې کړې ده چې نه را باندې دا وخت ښه تېر شه نه را باندې بیا ښه تېرېږي دا مړه دا جي دا څه دي مړه بچې ناشکري نه ده پکار په دې حال باندې شکر دی چې خدای راله 2 لاس او 2 خپې راکړي دي بس زموږ په نصیب کې به دا غریبي یم خو خدای خفه په دې یم چې نور کله به د اختر ورځ وه نو موږ له به خلکو بلا غوښې راوړئ او اوس چې د اختر ورځ یه نو موږ له څو غوښې راونړئ او چې راوړي هغه بیا تش پړینګانې چې ځناور هم نه خوري یا الله دا دې کم وخته پاتې کړو دا جي خفه کېږه ما زما د خبرې خو دا مطلب نه و دا جي ورېږه چاوره ډبه زه راځم ښه دا خو غوښه ده یار بچې کوڅه کې څوک وه دا جي دا هسې خفه کېدې دا وګوره چې راله دومره ډېره غوښه راوړه وګوره دا جي یا الله تو ډېر غیرتي ذات یې ته په موږ باندې ډېر غټ غیرت کې خو خدای یې موږ ډېر ناشکره یو بچې ته هسې خفه کېدې خدای پاک ډېر غیرتي ذات دی څوک هم بغیر د رزقه نه پرېږدي خدای پاک هر چا له خپله خوشحالي نصیبوي ده چې ځو راځه یا الله اوس مې د زړه ته سکون میلاو شو چې یو حقدار ته خپل حق ورسېږي